تاسو اول دغه ویډیو وګورئ. اکثر زنانه د ژمي په موسم کې دا غلطي ډیره زیاته کوي. کله هم چې ماشوم ته د سینې انفیکشن وشي یا برونکایټس یا نمونیا ورته وشي نو ماشوم چې کله ساه اخلي ډیر زیات په تکلیف وي ځکه چې هغه ماشوم ساه اخیستی نشي او وجود ته چې کوم اکسیجن دی هغه پوره کولو دپاره ماشوم ډیر زیات په تکلیف وي چې بار بار د سینې نه د هغه اواز هم راځي. اکثر زنانه وایي چې دې ته بریغ شوی دی. د بریغ کور کېدو دپاره زنانه د سیوکي چې کپړه راوالي او د هغه سینه ډېره ټیټ او په کپړې سره وتړي چې دا تړل د ماشوم د زندګۍ دپاره د خطرې نه کم نه دي ځکه چې د ماشوم په وجود کې د اکسیجن کمی وي او دا ډیر زیات په مشکلات سره خپل اکسیجن وجود ته پوره کوي. خو کله هم چې د هغه سینه ډیره ټیټ وتړلی شي نو اکسیجن چې څومره اخلي په هغې کې نور هم کمی راشي چې د کمی د وجې ماشوم ایکسپایر کېدی هم شي. نو په دې موسم کې څومره هم ماشومانو ته که چېرې دغه شان انفیکشن نمونیا برونکایټس یا بریغ کېږي نو پلیز مهرباني وکړئ چې د هغه سینه ډیره ټیټ مه تړئ ځکه چې د ماشوم د زندګۍ دپاره دا د خطرې نه کمه خبره نه ده. همدغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ او دا ویډیو در سره مخکې شیر کړئ. شکریه. الله حافظ.